بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي. قدرمنو د توجه وړ خبرې او ضروري خبرې او زمونږ د ضرورت خبرې. رسول الله سلام فرمایلی څوک چې مونځ وکړي پس د ماښام د فرض نه پس مونځ وکړي 6 رکعات، نو 2 رکعاته سنت، 4 رکعاته نفل. نو څوک چې وکړي پس د ماښام د منځه نه 6 رکعات خبرې ونه کړي په مابین د دغې 6 رکعاتو کې بسوء د دنیا خبرې، د دغې 2 رکعاتو ترمنځ د چا سره د دنیا خبرې ونه کړي، عدلن له برابرولی شي د 6 رکعاته د فرض منځه نه پس د ماښام برابرولی شي د دپاره بعبادت 12 سنة د عبادت د 12 کالو لکه د چې د 12 کلونو عبادت کړی وي. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما. رواه في المؤطأ. رسول الله سلام فرمایلی چې زمونږ او د منافقانو ترمنځ فرق څه دی؟ فرق دا دی چې حاضرېدل د ماسخوتن منځه جمع ته او د صبحي جمع ته. زمونږ د ماسخوتن جمع ته او د صبحي جمع ته حاضرېږو. لا یستطیعونهما، منافقان د دې وس او طاقت نه لري د ماسخوتن جمع ته او د صبحي جمع ته حاضر شي. نو دا زمونږ او د منافقانو ترمنځ دا فرق دی. عن زید بن ثابت رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. رواه ابو داود و ترمذی. رسول الله سلام فرمایلی چې مونږ د یو مسلمان په خپل کور کې دا بهتر دی، ډیر اجر لري. د دې منځ نه کوم مراد دی؟ نفل او سنت. مونږ د انسان د یو مسلمان په خپل کور کې دا ډیر اجر لري، ثواب لري. من صلاته فی مسجد هذا، لا اغه سنتونه لا اغه نفلونه چې زما په دې جمعیت کې وي، یعنی په مسجد نبوي کې وي. نو په مسجد نبوي کې چې نبی علیہ السلام وی چې څوک سنت او نفل کوي د دینه هغه بهتر دی چې په کور کې وي. الا المکتوبه، غیر له فرض منځه چې فرض مونږ به خامخا په جمعیت کې کېږي. دینه غیر نور چې څومره سنت او نفل دي، نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه په کور کې ډېر اجر او ثواب لري، له هغې سنتونه هم نفلونه هم چې په مسجد نبوي کې کوي. او همدا مسله زمونږ فقهاو او اول هدایه هم لیکلې ده چې نفل او سنت د یو مسلمان د یو انسان په کور کې ډېر اجر لري د جمعیت نه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.